د قطر دفتر د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره هڅې پیل کړي دي. سلام، وخت مو بخیر. پوره جزئیات هم دلته وګورئ. په قطر کې د افغانستان د سرپرست حکومت د سیاسي دفتر رئیس وایي چې دغه دفتر د نړۍ لخوا د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره هڅې کوي. نوموړی زیاتوي چې دغه دفتر له نورو هیوادونو سره د اسلامي امارت د اړیکو ټینګښت، افغانستان ته د بشري مرستو راجلبولو او په دغه هیواد کې د پراختیایي پروژو بیا پیل لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د سرپرست حکومت سیاسي دفتر د 1492 هجري لمریز کال د غبرګولي په 28مه نیټه پرانستل شو او هغه مهال یې موخه د سولې خبرې او د افغانستان د ستونزې سوله ییز حل او د سرپرست حکومت د چارواکو په خبره اوس دا دفتر د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د پله په حیث کار کوي.